غزني کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري د نشه یي توکو د کرکیلې د زیانونو او بزګرانو ته د بدیل کښت د معرفي غونډه جوړه شوه. مسؤلین وایي د دغه زیانمن بوټي کرکیله په ټول هېواد کې نږدې له منځه تللې ده. د دوی په وینا یاد وزارت هڅه کوي چې د نشه یي توکو د کرکیلې پر ځای د باغونو او ګټورو نباتاتو د کرنې پروژې پلي کړي. به این شکل ترویج نبات زعفران در بسیاری ولایات است، ترویج نبات هنگ در بسیاری ولایات است که از جمله ولایت زیبای غزنی است که در اینجا حدود 600,000 نهال 2 ساله هنگ توزیع میشه در 5 ولسوالی و این 84 دهقان تحت پوشش قرار میگیره. د افغانستان اسلامی امارت د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس په ټول افغانستان کې د کوکنارو او د بنګو او د نورو مواد مخدرو د کښت د مخنیوي په موخه باندې فرمان شیخ صاحب حفظه الله په فرمان کې واضح ذکر کړی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کرنه او د چرسو کرنه او دې ته ورته د نورو موادو مخدرو کرنه مطلق بنده ده. د غونډې ګډونوالو او بزګرانو وویل دوی به د نشه یي توکو پر ضد له حکومت سره پوره همکاري کوي او له چارواکو غواړي چې د بدیلو پروژو په برخه کې له دوی سره لا زیاته مرسته وکړي. الحمدلله په غزني په ولایت کې د مواد مخدرو د کښت کچه 0 ته ټیټه شوې. نو زموږ په غزني په ولایت کې دهقانانو او خلکو ټولو دا په ګډه هوډ کړی چې نور دې بدبینه کښت ته د پای ټکی کېږدو. ځکه موږ تاسو ته معلومه ده چې کوم وراني رسېږي، کوم غلا جوړېږي، کوم ازنا جوړېږي، کوم په بازار کې بدحلي جوړېږي، هغه ټول د نشیانو له طرفه جوړېږي، د روینیانو له طرفه جوړېږي چې هغه نه د ځان په عزت خبر وي، نه د بل په عزت خبر وي، نه د ښار په عزت خبر وي، نه د دولت په عزت باندې خبر وي. نن الحمدلله نن هغه خلک راغلي، هغه نظام راغلی چې نن دغه خلک په دغه نظام کې د موږ د تاسې سر و مال او ناموس او عزت خوندي ده. د مسؤلینو په وینا د اسلامي امارت تر راتګ وړاندې شاوخوا 33,000 هکټاره ځمکه د کوکنارو تر کرکیلې لاندې وه، خو د اسلامي امارت په راتګ سره دا شمېر نږدې 0 ته راټیټ شوی دی. دوی زیاتوي حکومت د دې زیانمن بوټي له منځه وړلو په برخه کې جدي هڅې کوي.